جنرال صاحب یو هیله درنه کوم ګوره په ټولو افغانانو ګرانې او خیره توهین مه کوه زموږ مشرانو ته توهین مه کوه جنرال صاحب اوس مې ښکته کوه مې ما د دې خبرې جواب راکړه ماته کوم مشر ته دی دغه اوس خو خیر زموږ چې کوم شهیدان تیر شوي کوم د دنیا کې نشته مخکې هغه جنرال عزیز کاکا چاله کولو تاسو ورته ویل چې دا لرې کوه ته خو غلام یې او دا واغه دا خبرې ولې کوئ جنرال صاحب تاسو دې کې خو شک نسته تاسو جنرال صاحب تا اوسه پورې د پی ټي ایم هلته جرګه روانه ده اوسه پورې یو ښه خبره ونه کړه داسې خو څوک نه کوي جنرال صاحب جرګې کې ما 12 دانې مرغۍ په دا تندي په لیندۍ ویشتلي دي نور څه وکړمه جنرال صاحب ګوره لیندې پسې ګوره هغه مه کوه ګوره زموږ ټول پښتانه دي یو ښه خبره وکړه خیر دی که بده خبره بل نه د خبر کم ما پی ټي ایم سره سوله کړې ده خو نن داسې مایده ټکاره وي د لیندې ډزونه وو جنرال صاحب ګوره دې خندا ته ضرورت نشته که بده که ښه ورپسې نه شي ویلی نو بد ور مه وایه لیندۍ ډزاره یې نه کوي دې وخت کې بیا څوک زنګ وایي الله دې تباه برباد جنرال صاحب دغه د موږ په هغه کې دي ګوره کوي انشاءالله هغه د خپل وطن به جوړو د خیره سره هر څه تاسو کم سے کم د خندا خو مه کوئ که نه یاره ما خندا نه ده کړې لیونی ما په چا پورې خندلي خو چې راشي خو جنرال صاحب لیندې دی او پلانې دی او ډنګری دی او غلامان دی او داسې خو څوک نه کوي جنرال ته خو زموږ مشر یې څه خبرې څوک کوي لا حول ولا تا په مشر کې کېدم لیندۍ چا ویلي خبرې دي جنرال صاحب دا وګوره څه شی مې درته ویلي ما غلط خبر نه ده کړی توهین ولې کوي جنرال صاحب کله اشرف غني بابا ته کله مې توهین کړی ده یاره کله جنرال عزیز ته توهین کوي کله موږ ته سک شویانو په هغه کې ته اوس څه شي کله مې درته ویلي دي لیونی خپله ځان ته وایي جنرال صاحب ته نه هلکه خبره واوره ته اوس دلته ماته نصیحتونه کوې ته څه شی کوې اورم مشر ول خبرې ته غوږ شه وای وروره ګله چې کله دې د موږ د مشرانو توهین بحث که بیا به موږ هم تا ته توهین نه کوو تا توهین کړی ستا د مشرانو دغه ټولې کوي دا هغه نه د سنبی خیل دا ته نه کوي جنرال صاحب نه ما چاته توهین کړی ده ما اشرف غني بابا ته بار توهین کړی یا هغه د ما بابا ده که د تا بابا ده اول خو راځه دا سره معلومه کړو زموږ د دواړو بابا دی خو که ته ورته توهین کې مطلب ستا بابا نه دی ولې نه هغه د ما کلیوال ده زه توهین نه ورته کوم ما د بابا کړی ده د ما د بابا زنکه بازو د ما د بابا حرامي ودرېږه خبر وکړه هلکه د مونږ د لوګانو ته ودرېږه یو سړی و د مونږ او ته د بابا له یهودنې سره واده کړی د بابا زوی په امریکا کې پیدا شوی ګوره دا خبرې موږ هم کولی شو خو موږ یې نه کوو ګوره مه کوه دا توهین دا اوس ما توهین کړی ده دا څه شی دی چې زه دا دی داسې خبره ابوبکر راجیګ سم زه ابوبکر ته افسر راجیګ کوم ابوبکر پرې زه تاسو سره خبرې کوم جنرال صاحب نه زه اوس ګوره مشرانو ته توهین مه کوئ یو ښه خبره وکړئ نه شي کولی اوس ستړی مه سې ته لرې کوله که اوس خو ما غلطه خبر نه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو جنرال صاحب محترم څنګه یې جوړې ښې په خیر یې دا پوهې که دا نصیحتونه راته کوي یاره جنرال صاحب ته دا پرېږده موږ له بعد له څونه وخته نه بعد له تا سره مخاطب سول او په ما دې دومره ظلم کړی دا د اروپا قرنطینه مو لاګه دومره وي لکه څومره چې زه ستا له لایف نه نامحرومه ولم دا اوس د لایف کې څوک نه سم راخیستلی والله سړی ورته حیران پاتې شي دلته چې ولا نه پوهېږم جنرال صاحب محترمه خبره داسې ده چې موږ به هغه وخت ترکیه کې وو که نه چې ته به فیسبوک باندې مبارزه کوله هغه وخت به ناست ولو بس هغه به م تعقیبول واقعیت له هغه وخته راسې بیا چې ته کله ټیک ټاک ته رالې نو خپله زه ډېر خوشحاله سولم او یو وارې زه د شیخ الایب کې تاسو راجګ سوم بیا تا ورته وویل چې ما شماره ورکړه خو هغه ظالم وټساپ شماره یې م راسره تر نن پورې نه ده رالېږلې بیا هم باچا صاحب دغه وایستا نو جنرال صاحب محترم زموږ خو مشر یې او موږ احترام درته لرو په موږ باندې ګران یې ځکه چې زموږ هدف خو نو معلوم ده موږ خو همیشه وخت د غریبانو لپاره کومکونه کوو په افغانستان کې مریضان الحمدلله باچا صاحب د خدای تعالی خیر ورکړي د هغو په همکارۍ باندې او دغه طرف هم رانیولی دی نو له تا سره ډېره مینه لرو او بس راباندې ګران یم وایي خلک به هر څه وایي زه د جانان له یارۍ نه اخلم لاسونه نو موږ ته محترم یې ډېر زیات یو بخښه خبره کوم جنرال صاحب ته والله زه احترام لرم زه د فیسبوک وخت نه زه پېژنم دا به چې هلکه زه او وطندوز زه دوی سره به لایو راتلو جان سکندر هم هغوی سره به هم لایو راتلو زه اکثر فیسبوک وخت نه زه تعقیبوم
خو یقین وکړه کنه چې جنرال صاحب همیشه په دې خبرو کې داسې یو خندا یا د موږ د مشرانو توهین نو ګوره هغه خلک لاړه دې دنیا نه کنه هغه خلک ګوره هغه زه په مینه او محبت کې توهین ورته کوم جنرال صاحب ګوره ماشومان موږ هم نه یو ته ماشوم نه یې نه موږ غولوه نه خپل ځان غولوه جنرال صاحب یقین دې اوسه چې زه په مینه کې توهین ورته کوم زه په دغه مینه کې لاتې پکې وهمه نور خو ما څه نه دي ګوره دا خبرې زه هم اوس کولی شم جنرال صاحب خو زه یې نه کوم ولاکې تی وکړه زه د ډایرکټ کته ما ته ولاکې دومره یاره زه دا وی کې کته کوم دی خو زه یې نه کوم ولاکې اصلان د بناست شیشه بټه ودرګه کپتن کرنل شیرخان سلام علیکم جنرال صاحب وعلیکم سلام ته څه وخت راځوندی سولې اول خدا خبره که څنګه چل وخت سره ښه تېرېږي وخت ساعت سره به ګورو ته خو مړ وې ته څنګه راځوندی سو بس کله مري او کله ژوندی کېږو ښه وایه پی ټي ایم سره دې څه حال ده نه د پی ټي ایم خبرې به ما ته نه کېده پی ټي ایم چې څنګه ته د خلاف دغه شان زم خلاف یم زه خلاف نه یم وروره بالکل زه خلاف نه یم هر هغه څوک چې د پاکستان د فوز د وحشتونو د ظلم د قابض پوځ خلاف زه د هغه طرفدار یم مونږ خو په شلو بیړو به خپې نه ږدي مونږ خو دغه یو عمران خان د هغه سره دغه وداړ و هغه مراټینګ کړی دی خو حق سره هر ځای کې ولاړ په کار د کار په هر ملک کې د پوه شو هم بس چې په حق باندې ولاړ د هغه هم سپورټ و سیاسي پارټي نه ده او دغه نه ده داسې دغه پارټي د ښه دی بد نه دی د پوه شو چا څه دې جوړ کړم جنرال صاحب پښتنه دې کوم اجازه راکوي واسطه خبره کپټن صاحب ته وایي چې زه پی ټي ایم نه منم زه خلاف یم جنرال صاحب خو دا خبره نه کوي کپټن نه ده کپټن نه ده هماغه کرنل شیر باچاو ده هر څه چې دی څنګه ولې خلاف یا خو پښتنو ته حق غواړي هغه خو د ظلم په خلاف راجګ شوي دي یا خو د وحشتونو خلاف راجګ شوي دي ولې ګوره بعض یو سړی هغه به بعض ټکو سره به خلاف وي بعض سره به صحیح زړه لکه څنګه جنرال صاحب یو چې سړی د پاکستان د پوځ او یا د